په زابل کې شاوخوا سلو تنو ته د حرفوي زده کړو سل تنه د حرفوي زده کړو څخه فارغ شول. د دې ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دې کسانو ته د شپږو میاشتو په جریان کې په دریو بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکړل شوي دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د شهیدانو او معلولینو ریاست تر چتر لاندې د HHRA یا د مرسته کوونکو لاسونو نړیوال خیریه بنسټ په مالی همکاري د حرفوي کورسونو څخه لسګونه تنه نن فارغه او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې سول. د دې ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس وایي چې شاوخوا سل تنو غریبو، یتیمو او معلولو کسانو ته د خیاطي، د چرګانو روزنې او موبایل جوړونې په برخه کې د شپږو میاشتو په جریان کې عملي او نظري زده کړې ورکړې او دوی اوس کولی شي چې د خپل کسب اړوند دندې ترسره کړي. نوموړی دغه راز وایي چې فارغه سوي زده کوونکو ته د خپل کسب اړوند ټول توکي هم ورکوي ترڅو په ټولنه کې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. چې داسې څوک ستاسې هغه د کورنۍ سرپرستان دي، یتیمان دي، بعضې داسې څوک دي هغه معلولین دي، د خپلې کورنۍ سرپرسته، هغه بل داسې څوک نه لري چې د دپاره د کفالت پر غاړه واخلي. خو زموږ به دا کوشش وي ورسره چې هغه کومې زمینه د کار چې موږ برابره کړې وه دوی ته مو څه زده کړي وو دوی چا په توسط باندې، خو دوی د دا کوشش وکوي چې نور خپل کار ته ترقي ورکړي او پرمختګ وکړي په دو برخه کې. موږ به داسې نه کوو چې بل چا ته احتیاج سو. په دو کې داسې څوک ستا چې هغه یتیمان دي، یعنې موږ بلا توپیره دا څوک راخیستي دي. پر همدې مهال فارغه سوي زده کوونکي وایي چې د خپلې خوښې اړوند کسب او کار یې زده کړی چې له دې وروسته به په ټولنه کې کار کوي او د دې لارې به د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي. انشاءالله دا به زموږ په ژوند کې ډېر مثبت بدلون ولري، ځکه چې زه اوس کولی شم، زه اوس د کورنۍ سرپرست یم، نو زه کولی شم چې خپل کورنۍ د دغه څخه وساتم چې یو چا ته لاس نه کړي. نو انشاءالله ما خو دلته د هارډویر په بخش کې تخنیکي انجنیري کار مې زده کړی دی. انشاءالله چې په دې سره به زه خپل آینده پر مخ بیایم، دا زده کوونکي په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه فارغېږي چې اوس په زابل کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې سل ګونه نور ځوانان هم په حرفوي زده کړو بوخت دي.